له چابهار بندر څخه تازه او دقیق خبر راغی. افغان سوداګر د ایران پر چابهار بندر زیاتې سوداګرۍ ته لیواله دي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نظم مهم خبر ته. پر حاله سره ویډیو کې کتلی شئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل وي سبسکرایب کړئ، نو همدغسې افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لا ښې استفادې ټینګار وشو. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وشو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. افغانستان د مالونو پر مخ تړلي او افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اړولي دي. په وروستیو کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او آباد بندرونو د مالونو لیږد رالېږد زیات کړی دی. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.